السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محترم شتنه کړې ده چې د ښځې سره جماع کول د مازدیګر د لمانځه بعد دا څنګه ده، یا د ماښام د لمانځه بعد. محترم الله جل جلاله په قرآن کې راته وایي ان شئتم، تاسې ښځو ته راتګ کوئ څنګه چې مو خوښ وي، یعنې په هر وخت کې په اوقاتو کې، ماسې والا صورت چې دا په حرام کې وي او یا دا د دې روژه وي یا په حیض کې. متى شئتم من الليل ونهار، که د ورځې که د شپې. تفسیر کبیر جلد شپږم صفحه 2 د سورة البقرې د 223 آیات په تفصیل کې، او دغه رنګه بدایع صنایع جلد 3 صفحه 606 کتاب نکاح فصل په بیان حکم نکاح. هغه وایي چې زوج لره، خاوند لره داسته چې مطالبه د وتې وکړي د جماع متى شاء، هر وخت چې خوښ شي. لیکن شرعة الاسلام بیا څه آداب د جماع ذکر کړي دي چې عادي په ډک نس باندې نه وي، معدې ته تاوان رسوي. نو داسې د شپې په مابینځ کې په دغه وخت کې هغه هلته د اولاد دپاره چې اولاد صحتمند راځي، چې هلته شپې عبادت ته څوک راپورته سي بیا جماع وکړي، او وخت یې معین نه دی معلوم، هر وخت چې هیڅ مشکل نه لري د شرعت له نظره څخه. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.